چې په هر چا کې دا صفت موجود شي پیغمبر فرمایي کړه غرو د عمل ولې نه کړي ټول الله بربادي دې بارے یو حدیث تاسو لوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن ماجه کې روایت دی روایت د ثوبان د الله نبی فرمایي چې په ورځ قیامت زما په امت کې او بعضي انسانان دومره اعمال وکړي لکه د غرونو په اندازه الله رب العزت به ټول برباد صحابه ویل یا رسول الله داخله څوک دي د مانزه پټین کې منځ کړي د روزې په وخت کې روزه نیولې د دعوت په وخت کې دعوت کړي د حج په وخت کې حج کړي د جهاد په وخت کې جهاد کړي هیڅ سوا چې مخلوق بناسو لکه چې تاسو مخله ایمانو یو رقم ته عمل وکاو خو چې ځان له شو د دې عمل ضد وکاو چې په ارچا کې دا صفت موجود شي پیغمبر فرمایي کړه د غرغو د عمل ولې نه کړي ټول الله بربادي دغه یو حدیث موږ تاسو لپاره کافي شي اول زه به ته بل اری اوس په دې ګورئ موږ کوو کني کوو حج لزو کنه زو روزه نشو خو چې خلکو وړاندې شو خلک وایي چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او چې به ځان له صدقه عمل او هغه عمل دی بل سره چې مخامخ کې ټکر دی ورو بدی زمونږ چې څومره کړنه او عمل شوی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي هغه ټول برباد شو چې د دامن ظاهر باطن برابر کړ تاسو سره من دا عادت زل من دا عادت کور کې دا عادت په سفر کې دا عادت په حضر کې دا عادت د شپې دا عادت د ورځې دا عادت